ګلالۍ اسماعیل څوک ده او څنګه یې نړیواله جایزه وګټله؟ سلام ستړي مه شئ. د بشري حقونو نړیوالې ادارې جنیوا سمیټ د 2021 زیږدیز کال جایزه د بشري حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی. د ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه به نوموړې ته د جون په 2 نیټه په خاصو مراسمو کې ورکړي. د ادارې ویلي چې ګلالۍ اسماعیل په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره ډیر کار کړی او د چارواکو د بې بنیاده الزامونو له امله د هېواد پرېښودو ته هم مجبوره شوې. خو ګلالۍ اسماعیل څوک او څه کاره ده؟ ګلالۍ اسماعیل پښتنه ده، د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ده، د پي ډي ایم له ملاتړو څخه هم ده. هغه 2 کاله مخکې له دې امله په پټه امریکا ته ولاړه چې په پاکستان کې د ریاست سره د غدارۍ په تور یې د نیولو هڅه وشوه. د پاکستان حکومت غوښتل چې نوموړې ونیسي او زندان ته یې واچوي، خو ګلالۍ اسماعیل پاکستان پرېښود او امریکا ته ولاړه. خو له هغه ځایه هم د پښتنو ملاتړ وکړ او د هغوی د حقونو لپاره یې مبارزه وکړه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو خدای بخښونکی خدای سپارم. د الله په امان.